نه ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیپ. د طالبانو ګډوډ حالت د آریانا الوتنې د بشپړ ځنډېدو په درشل کې. د مخدره توکو قاچاق. تاجکستان د افغانستان له ترانزیتي توکو چین ته وړل کېدونکي 120 کیلوګرامه میتامفیتامین د امریکا له لوري د کډوالۍ پروګرامونو ځنډېدل. پاکستان د لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو قضیې ژر وارزوي. د ټرمپ شاتګ. د مکسیکو پر توکو د تعرفو لګول په لنډمهالې توګه وځنډېدل. او امریکایي چارواکي وایي د ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې. بشپړ خبرونه. با خبره سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته د آریانا هوایي شرکت الوتنې ځنډول شوي دي. سرچینو د دوشنبې په ورځ اشتسوب ورځپاڼې ته تایید کړه چې نن د آریانا له لوري هیڅ الوتنه نه ده ترسره شوې. د سرچینو په وینا د آریانا الوتنې د سون توکو د کمښت له امله درېدلي او احتمال لري دا وضعیت دوام ومومي. سرچینې همداراز تاییدوي چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې دوام لري، خو د کابل د هوایي ډګر فضا خورا ترینګلی او پوځي شوی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې د کابل هوایي ډګر په هممهاله توګه د کندهاري طالبان او حقاني شبکې تر کلابندۍ لاندې دی او پر مسافرو سختګیرۍ زیاتې شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د لږ تر لږه 3 میاشتو په تېرېدو سره لا هم دولتي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي. خو د دغې ډلې مشر هبت الله اخندزاده تازه خپلو شاوخوا 50 قومندانانو ته نوي 0 کیلومتره موټرونه ورکړي دي. د تاجکستان د مخدره توکو د کنټرول اژانس وایي چې چین ته یې د افغانستان له روانو لاریو 120 کیلوګرامه میتامفیتامین کشف کړي دي. ایشیا پلس د سې شنبې په ورځ د مخدره توکو د کنټرول اژانس په حواله راپور ورکړ چې دغه اندازه مخدره توکي تېره میاشت د دوشنبې کولما پر لاره کشف شوي دي. د راپور له مخې دا توکي چین ته قاچاقېدل. د تاجکستان د مخدره توکو د کنټرول اژانس رئیس ظفر صمد زیاته کړه چې په 2024 کال کې له افغانستانه تاجکستان ته د مخدره توکو قاچاق د تیرو کلونو په پرتله 9.50 سلنه زیات شوی. د راپور له مخې دغه مخدره توکي د ګران بیه ډبرو په منځ کې چین ته لیږدول کېدل. د یادونې وړ ده چې تاجکستان تر دې وړاندې هم ټینګار کړی و چې له افغانستانه د مخدره توکو په قاچاق کې د کمښت نښې نښانې نه لیدل کېږي. د پاکستان حکومت له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو د کډوالۍ د قضیو ارزونه چټکه کړي. عرب نیوز د سې شنبې ورځ راپور ورکړی چې د پاکستان چارواکو خبرداری ورکړی که چیرې د دغو قضیو د ارزونې بهیر ژر بشپړ نه شي نو دغه کډوال به وشړل شي. پاکستان ګواښ کړی چې هغه افغانان چې د کډوالۍ د قضیو برخلیک یې د کوربه هیوادونو لخوا نه دي څرګند شوي ایستل کیږي. اسلام آباد تر دې وړاندې هم له لویدیځو هیوادونو غوښتي وو چې د افغان کډوالو د لیږد بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پولیسو په تیرو څو ورځو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی دی. بلخوا یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي وایي سره له دې چې د قانوني استوګنې اسناد لري د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم په زوره باسي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغان کډوال لویدیځو هیوادونو ته د تګ لپاره پاکستان ته تللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د مکسیکو پر وارداتي توکو د تعرفې لګول یې په لنډمهالې توګه ځنډولي دي. فرانس پریس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ دا څرګندونې د مکسیکو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته کړي دي. د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ویلي چې د مکسیکو پر وارداتي توکو یې 25 سلنه تعرفه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې ده. ټرمپ دا پریکړه داسې مهال کړې چې د مکسیکو ولسمشرې کلودیا شینبام ویلي د مخدره توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره به د ملي ګارډ 10,000 سرتیري د مکسیکو پولې ته واستوي. ټرمپ د مکسیکو له چارواکو سره خبرې ګټورې بللي او زیاته کړې ده چې د یوې اوږدمهالې هوکړې لپاره مذاکرات روان دي. امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ایران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایران د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د واشنګټن اوسني او پخواني چارواکي په دې باور دي چې یو شمېر ایراني ساینسپوهان په پټه د اټومي وسلو د پراختیا په تړاو څېړنې پیل کړي دي.
دا ادعاوې داسې مهال کیږي چې د بایډن حکومت ویلي و تهران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې تړاو د ټرمپ د لوړې له مراسمو وړاندې هغه ته نږدې کسانو ویلي وو که اړتیا وي نو د ایران پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي. باورونه دا دي چې د ټرمپ د دویم ځلې ولسمشرۍ پر مهال به پر ایران د امریکا فشارونه لا ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ تر اوسه د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د ایران پر وړاندې د دغه هېواد د بهرنۍ تګلارې په اړه څه نه دي ویلي. قدرمن لیدونکو د دې مهال مهم خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.